الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات ولا سم نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو او بديكي چه کم سوالونا یا پختنی شوی دی درونو او دخواندو دا طرفنا داغی جوابات پکو دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر. اولنی سوال هغه دا دی چې یو سړی اودسو کی او منځو کی داغې نه بعد بیا دنیوي خبرې کوي، یا اودسو کی او دنیوي خبرې کوي، نو د دې سره د اودس ماتېږي او که نه؟ او دویم چې سړی نوکونه واړه کړي دې سره اودس ماتېږي او که نه؟ الجواب، دا خبره د ساتي چې شریعت یو څو خبرې خولي چې د هغې د لاسه اودس ماتېږي، او اکثر د عوام د ځان نه خبرې کوي، یا د یو ملا نه اورېدلي خو بې دلیله خبرې د هغې د لاسه ځان ته هم ګرانه کړي او نورو مؤمنانو مسلمانانو ته هم. او په دې باندې الحمدلله زموږ تفصیلي درسونه دي، هغه واورئ. بلوغ المرام په شرح کې دغه شان مشکات المصابیح او بای کې مې تفصیلا ذکر کړی چې په کومه خبره باندې اودس ماتېږي په کومه نه ماتېږي. په قرآن او حدیث کې دا نه دي ثابت چې د دنیوي خبرو سره اودس ماتېږي، او یا د نوکونو واړه کولو سره چې دی نو اودس ماتېږي. نه، دنیوي خبرې ولا پرېږده که یو سړی د شهوت خبرې وکړي نو د هغې سره به اودس نه ماتېږي، الا دا چې د نه څه لاړ شي. بیا د اودس د خبرو د لاسه مات نه شو، دې د لاسه مات شو چې د نه مذي یا مني او څه ترې لاړ شي، د هغې د لاسه مات شو. بیا نوکونه واړه کول، وي دا نوکونه چې واړه کړي نو لاندې ته هغه وچ ځایونه ښکاره شي او دا په اودس کې نه وینځلی شوي، داسې پالتو خبرې. یو سړی دی په سر یې مسح کړي او بیا لاړ شي په نایب پسې ویښته واړه کړي، نو د اودس مات شو. اودس یې صحیح دی اګر که هغه ویښته د ده نه ولیدو کوم ویښتو باندې چې ده مسح کړی، نو داسې پالتو خبرې چې د عوامو کې مشهوره شي. دغه شان دا خبره کوي چې غیبت وکړي دې سره اودس ماتېږي. غیبت ګناه کبیره ده، خو دومره ده چې اودس ورسره نه ماتېږي. او چې ټي وي ته وګوره اودس دې مات شو، دا هم کمزورې خبره ده، الا دا چې یو سړی داسې څه وګوري چې د هغې د لاسه شهوت په جوش کې راشي او څه ترې لاړ شي، بیا د هغې د لاسه اودس ماتېږي، واسې اودس نه ماتېږي. والله اعلم.